سلامونه نیکهیلۍ درنو لیدونکو هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ په تېرو لکچرونو کې موږ او تاسو د فوتوشاپ په یو شمېر موضوعاتو باندې بحث وکړو چې آخري موضوع موږ او تاسو هغه سلیکټ و. په سلیکټ ټولز باندې پوه شولو او مختلف ډولونه چې څنګه کولی شو ورنه استفاده وکړو ټولو باندې موږ او تاسو بحث وکړو. په ننني بحث کې موږ او تاسو راځو د موو ټولز څخه چې یو له ډېرو استفاده کېدونکو مواردو څخه او له ډېر هغه مواردو څخه ده چې ډېر استفاده کېږي. د دې په تړاو بحث کوو. موو ټول خپله د دې شارټکټ چې ده موږ او تاسو سره وي ده د وي بټن په کېږدلو سره موږ کولی شو چې دغه موو فعال کړو. خو مخکې د هغې څخه راځو چې څنګه دې نه استفاده کولی شو. زه راځم یو سلیکټ کې یوه برخه زه انتخابوم. د مثال په ډول اجازه راکړئ چې زه دا نارمل سایز کړم. نارمل مې انتخاب کړ. زه راځم یو سلیکټ انتخابوم. دا ډي سلیکټ کوم بیرته یو سلیکټ انتخابوم مثلا دغومره ساحه. ما دغه ساحه انتخاب راځم د موو ټول په واسطه موو انتخابوم. همدې ته زه حرکت ورکولی شم. تاسو وګورئ هماغه ساحه یا هماغه سطحه چې ما انتخاب کړې وه کولی شم چې د موو په واسطه دا موو کړم او حرکت ورته ورکړم او ترې نه استفاده وکړم. حتی موږ تاسو کولی شو چې دا یو بل نوي فایل ته هم ویسو. مثلا زه راځم دغه فایل کې دلته یې راوړم دغلته یې ځای په ځای کوم. د مثال په ډول تاسو وګورئ دلته موږ سره ځای په ځای شو. خو اجازه راکړئ مخکې دې څخه زه یو بل تصویر دلته خلاص کړم چې ښه واضح موږ او تاسو ته ښکاره شي. مثلا زما دغه ډرایو کې یو تصویر واخلم. مثلا دغه تصویر زه راوړم دلته خلاصوم. اجازه راکړئ چې دا خلاص شي. خیر ما سره تصاویر شته. دغه تصویر زه واخلم. مثلا دغه تصویر موږ تاسو سره خلاص ده. دا باید نه ځای په ځای کېږي ستونزه څه ده. خیر زه بیا راځم کوښښ کوم. ما سره تصاویر ډېر وو خو لږ څه به یې وړوکی کړم. همدغه برخه صحیح ده. اجازه راکړئ چې زه یو تصویر دلته د فایل په واسطه یا د اوپن په واسطه زه یې اوپن کړم. مثلا راځم اوپن برخې ته. یا تصویر دغه تصویر شو که یا هغه تصویر شو یا مثلا دغه تصویر زه اوپن کوم. دغه تصویر ما اوپن کړ. قدرمنو لیدونکو زه راځم د موو په واسطه موو بټن په واسطه همدغه برخه زه موو کوم او راوړم دغې برخې ته او دلته یې ځای په ځای کوم. تاسو وګورئ قدرمنو لیدونکو چې موږ دغه برخه چې ما موو کړ او را مې وړه دلته په دغه سطحه کې موږ د دوه لیرونه خلاص شول. تاسو وینئ یو لیر اولنی لیر ده بل دغه بیکګراوند لیر ده. دې ته مو که چیرې پام کړی وي دوه لیرونه موږ تاسو ته خلاص شو چې کولی شو چې د سلیکټ په واسطه یا هم د موو په واسطه تاسو وګورئ اوس موږ په اول لیر کې موقعیت لرو. که چیرې زه هر څنګه وغواړم یا هر څومره کوښښ وکړم چې زه دغه اوله برخه کې چې هر څومره زه سلیکشن واخلم تاسو وګورئ سلیکټ کار نه کوي. وینئ هېڅ نه سلیکټ کېږي حتی موو کېږي نه همدغه برخه. ولې دلیل یې څه ده درنو لیدونکو؟ ځکه چې زموږ او ستاسو لومړنی لیر فعال ده اما دویم مو غیر فعال ده. نو دې دپاره چې دا هم فعال کړو راځو دغه د قلف بټنه دا غیر فعال کړو. اوس هم کولی شو چې دا هم دې ته هم حرکت ورکړو دا او دا هم په حرکت راتلی شي. او که چیرې غواړئ چې بېرته یې قفل کړئ فقط قفل باندې دغه قلف باندې کلیک وکړئ رایټ کلیک او باندې کړئ. بعضې وخت قدرمنو لیدونکو تاسو غواړئ چې یوازې په دغې لومړني لیر کې لیرونو مباحث کې انشاءالله ما تاسو ته مخکې ویلو چې یو لیکچر پرې مکمل بحث ده. خو اوس دپاره مثلا تاسو غواړئ په دغه لیر کې په دې صفري لیر کې چې اوس د دې نوم صفري لیر شو په دې کې که چیرې تاسو غواړئ کار وکړئ لومړني لیر ته به تاسو لاړ شئ دغه اول لیر دا به بند کړئ. مثلا تاسو نه غواړئ چې دې کې تغییرات راشي یا کوم بدلون راشي. تاسو فقط په دغې صفري لیر کې غواړئ چې کار وکړئ. په دغې صفري لیر کې که چیرې غواړئ کار وکړئ نو اولنی لیر تاسو قلف کړئ او دغه صفري لیر پرېږدئ. هر هغه کار چې تاسو کوئ که په تېروتنې سره هم کوم تغییرات تاسو ته په
لومړني لیر کې رامنځته کیږي هغه کې بیا هغه تغییرات نه واقع کیږي. نو بنان د یو د استفادې موارد یې دا دی. بل بعضې وخت قدرمنو لیدونکو مثلا تاسو غواړئ چې کار وکئ، زه غواړم په دغه سطحه کې د مثال په ډول په دغې لومړني لیر کې چې موږ او تاسو سره دغه ده، زه په دغې کې زه غواړم چې کار وکړم. مثلا راځمه پکې یو د برش په واسطه یو کرښه باسم یا دغه باسم، خو که چیرې دغه قلف یې موږ او تاسو سره بیا نه کیږي. وګورئ زه دغه وکړم نه کیږي، ولې؟ ځکه چې لیر لاک شوی، دا لیر به لاک نه وباسو. او که چیرې دغه لاک وي او هغه بل نه وي بیا کار کوي. تاسو وګورئ لیر موږ او تاسو سره، خو فرق یې څه شی دی؟ تاسو باید هماغه لیر ته راشئ. که چیرې تاسو غواړئ په صفري لیر کې کار وکړئ نو صفري لیر ته راشئ، هغه صفري لیر فعال کړئ، بعد د هغه نه ستاسو کار پکې درسره کیږي. که چیرې تاسو په لومړي لیر کې واوسئ او دا غیر فعال هم وي، قفل نه وي، کار نه کیږي. وینئ موږ او تاسو ته علامه یا هم پیام راکوي چې کار نه کیږي. نو که چیرې هر لیر کې تاسو غواړئ که په لومړني تصویر کې چې بیکګراوند تصویر موږ او تاسو سره، که چیرې هغه کې تاسو غوښتل کار وکړئ نو تاسو باید هماغه لیر ته لاړ شئ. اوس مثلا زه په دغه لیر کې اوس کار کولی شم، قلف نه به یې وباسم. اوس زه په دغې برخه کې مثلا برش زه واخلم، که چیرې زه دغلته کار وکړم کیږي دواړو کې. خو ولې توپیر یې څه ده؟ توپیر یې دا ده قدرمنو لیدونکو چې باید په هر لیر کې چې کار کوو هماغه لیر موږ او تاسو انتخاب کړو. مثلا زه غواړم قدرمنو لیدونکو بعضې وخت داسې چارې رامنځته کیږي چې اجازه راکړئ مو ته، مثلا موږ او تاسو غواړو سلیکټ په واسطه دغه برخه کاپي کړو او یو بل ځای ته یې ویسو د موف په واسطه. تاسو وګورئ اوس زه دا کاپي کوم، تاسو وګورئ موږ او تاسو ته هغه د لومړني لاندیني لیر، زه اصلا غواړم چې دغه برخه اجازه راکړئ چې زه د کنټرول په واسطه تاسو ته یې ساده در وښیم. زه مثلا غواړم چې دغه برخه کاپي کړم، سلیکټ یې کړم او یو بل ځای ته انتقال کړم. دغه برخه صحیح ده، زه دغه برخه غواړم چې انتقال کړم، موف اخلمه، موف په واسطه دا حرکت ورکړم. تاسو وګورئ اصلا زما خو دغه لیر په کار و یا دغه جسم په کار، خو موږ ته لاندینی راغلی. ولې؟ دلیل یې دا ده چې موږ تاسو په لیر کې په صفري لیر کې یاستو. که چیرې زه راشم اوس دا انتخاب کړم، بېرته سلیکټ په واسطه دغه سطح انتخاب کړم او موف په واسطه یې انتقال کړم، ډېر په اسانۍ سره موف کېږي او هماغه جسم موږ تاسو ته راکوي یا هماغه لیر. نو بنان دغسې موږ تاسو کولی شو چې ورنه استفاده وکړو. او بودیز نه کولی شو چې یو لیر یا یو سطح فعال او غیر فعال کړو یا یې هم راوړو. نو قدرمنو لیدونکو دا موږ تاسو سره د موف ابتدایي موضوع چې موږ څنګه کولی شو مثلا راځو د موف په واسطه دغه سلیکټ شوې برخه یو ځای ته انتقال کړو یا بل کوم نوي فایل ته انتقال کړو. مثلا زه راوړم دغه فایل ته، که چیرې غواړئ دلته یو بل نوي فایل کې انتقال کړئ نو د موف په واسطه یې کولی شو چې انتقال کړو. نو درنو لیدونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس. په خیر و سلامت سئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه چارې